له پنده ډکه کیسه په دې هیله چې تر پایه راسره واورئ. السلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ، په دې هیله چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله او سوکاله وئ. یوه نجلۍ چې له واده وروسته د خاوند کور ته لاړه، له همغه لومړۍ ورځې له خوښې سره په جګړه او جنجال کې واوښتله. د وخت په تېرېدلو سره له خوښې ډېره تنګه شوه. یوه ورځ یو طبیب ته چې د پلار ملګری و ورغلل. له خوښې سره د خپلو اړیکو کیسه یې ورته وکړه او غوښتنه یې ترې وکړه چې زهر ورکړي تر څو خوښې پرې ووژني. طبیب ورته وویل که وژونکي زهر درکړم او خوښې دې سمدستي ومري، ماته به ستونزه پېښه شي. دا معجون به په زهرو ککړ کړم. دا د هره ورځ خوښې ته ورکوه. زر به خپل اغېز کرار وکړي او خوښې به د یو څه وخت وروسته مړه شي. خو یو شرط لرم، هغه دا چې په دې ورځو کې به دې له خوښې سره هېڅ ډول جنګ او جنجال نه کوې چې بیا خلک در باندې شکمن کېږي. نجلۍ خبره ومنله، کور ته لاړه. خوښې ته به یې هره ورځ همغه په زهرو ککړ معجون په خوړو کې ګډولو او په ډېره مینه به یې ورکولو. له څه مودې وروسته یې د خوښې چلند هم بدلون وموند. جګړه په مینه واوښتله. نجلۍ بېرته همغه طبیب ته ورغله، ورته یې وویل چې داسې درمل راکړه چې د زهرو اغېز له منځه یوسي. نه غواړم چې خوښې مې مړه شي، اوس راباندې د خپلې مور په څېر ګرانه ده. طبیب ورته وموسل، لورې، هغه معجون په زهرو نه و ککړ. زهر ستا په فکر او ذهن کې وه. هغه اوس د مینې په درملو له منځه تللي. ورځه خپل ژوند ته دې همداسې په مینه دوام ورکړه. بیا هم زهر زموږ په احسانو کې دي. راځئ خپل فکرونه له زهرو پاک کړو. نړۍ به راته مینه او ښکلا وبرېښي. درنو لیدونکو، که ویډیو مو خوښه شوې وي نو له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. د نورو ښو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د ګنګړي نشان هم ووهئ چې په راتلونکي کې زموږ معلومات تاسو ته تر ټولو ژر ورسیږي.